دا میاشت د انګریزي حساب په اعتبار سره دریمه میاشت ده د مارچ، او د مارچ په میاشت کې لکه عام حالاتو کې د کال په دغه میاشت کې اسلام او په اسلامي احکامو باندې د یرغل حمله او اعتراضاتو عملا د مسلمانانو نارینه او زنانې د اسلام او د دین په خلاف استعمالولو دپاره په دې میاشت کې یو تاریخ 8 د مارچ 8 مارچ ورته وایي د زنانو په وسیله باندې په توسط باندې د اسلامي احکامو مذاق اړولو دپاره د اسلامي احکامو سره د لوبې او بازی او تمسخر کول دپاره زموږ عام ساده لوحه مسلمان زنانې هغه استعمالوي، هغه د اسلام خلاف مفکورې او ذهنونه ورکوي رابایسي. په یورپ کې په دنیا کې 8 مارچ په 8 د مارچ باندې د عورت مارچ په نامه باندې زنانې او هغه بے فضول او بېهوده انسانان رو ته راوځي. مقصد یې دای چې اسلامي معاشره د مسلمانانو چې کومه اسلامي او مسلماني معاشره د هغه تباه و برباد کړي، او دا ویل د دوی په خلاف یا د دوی په باره کې دا بیان کول، دا خبرې کول، دا زموږ یو دینی مجبوري ده چې وایي. اوس که دوی عام راوتلی یو عامې خبرې کولی مشکل نه ولو. سوال دا دی چې د زنانو د دغه مارچ په اړ کې د مسلمانانو اسلامي تشخص مټاولو ختمولو دپاره او د اسلامي احکامو د تمسخر او د مذاق دپاره دغه مارچ راباسي. مختلفې نارې ورکړي، د یو هغه باندې لیکلي دي دا خو عام بینران به د زنانو سره ورسره و، په هغه باندې لیکلي و میرا جسم میری مرضی، زما بدن زما مرضی ده. دغه جملې خو سر عام دي د هر چا به لیدلې هم اورېدلې به هم. حالانکه دغه خبره چې میرا جسم زما بدن، زما د بدن د استعمال کې زما مرضی ده. اول خو د دې جملې تشریح وکم چې زما بدن زما دی، زما پر بدن باندې نه زما د پلار واکسته نه زما د خاندان واکسته، زما پر بدن باندې زما واکداري ده. د دنیا هیڅوک زما د بدن د استعمال په باره کې ما پابنده کولی نشي. دا سراسر د اسلام خلاف جمله ده. دویم، زما په اعمالو، زما په کړنو کې، زما په کارنامو کې، زما په هر عمل کې زه خود مختار یم، زه د چا پابند نه یم. دا نعره سراسر غلطه ده، د قرآن کریم د الله د دین سراسر خلاف ده. اوله خبره خدا عقلا هم خلاف ده، عقلا هم ده بدلیل خبره ده، او نقلا هم الله حکم د الله نبی هم د دې متعلق ارشادات فرمایل. قرآن کریم کې اول خدا چې ستا جسم ستا کله دی، زما جسم زما دی، ستا جسم کله ستا. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې دا ستاسې جسمونه ستاسې تخلیق ما کړی دي. تاسې یو څوک دا ویلی سي چې ما اولاد خپله ما پیدا کړی، دا خبره کول چې زما جسم زما دی دا غلطه ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. الله تعالی وایي موږ تاسو پیدا کړي یاست من تراب ثم من نطفه، بیا مې د هغه خاورو څخه خوراک څخه نطفه جوړه کړه، ثم من علقه ثم من مضغه ونقر فی الارحام ما نشاء. الله رب العالمین وایي موږ قرار ورکو د مور په رحم کې چې څنګه غواړو، نارینه مې پیدا کوم که زنانه مې پیدا کوم، الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بل آیات کې الله تعالی فرمای الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. الله تعالی زخ تخلیق کوم چې څه غواړم، ستا مرضی نه ده، زما مرضی ده، وهو العلیم القدیر. په دې وجه دا خبره چې زما جسم زما دی دا غلط. زه چې هر عمل کوم زما مرضی ده، دا هم د عقل خلاف ده، هم د نقل خلاف ده. قرآن کې الله تعالی فرمای وما تشاءون الا ان يشاء الله، तुम जो चाहो वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा. वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी चलेगी. स्ता मर्जी ना दा, अल्लाह मर्जी दा. मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
तुम्हारी क्या मर्जी है, अल्लाह की, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। अशक स्ता जिस्म वय स्ता मर्जी पे की चलेदले नो तो दारा तो वह ब्या स्ता जिस्म चिन्नन सेहतमंद दी ब्या बीमारी वाली वाल राजी कस्ता पर जिस्म बांधे स्ता मर्जी चलेदले ब्या नजोड़ी वाली रातल स्ता जिस्म वय स्ता पर जिस्म बांधे स्ता इख्तियारात वय नो ब्या कम अकलमंद सड़े भी खपल सेहत पर बीमारी बांधी बदली। मालूम अदा स्ता जिस्म न दी पदी की इख्तियार दी रब्बुल आलमीन दी। तगर कम हर इंसान दा जवानी दा जवानी वो नियामत थी, बेहतरीन नियामत थी अल्लाह पर नियामतों की। कम अकलमंद सड़ई दी चागद अखपल जवानी पर बुढ़ातो बांधी पसपिन जुरवाली पसपिन सरवाली बांधी कम जनान बदा वाड़ी चीज़ अखपल जवानी स्पिन सारे कम जखपल जान स्पिन सारे कम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगजवानी और खत्मी मालूम अदा चिस्ता जिस्म स्ता इख्तियार न दी अल्लाह इख्तियार दी जवानी हालत दर से बदल की बुढ़ातोब तेरा वस्ते कचीर स्ता पर जिस्म बांधी स्ता मर्जी चले दले ब्या मार्ग वले उलरत कम अकलमंद सड़े भी खपल जिंदगी पर मार्ग बांधी बदल की। अल्लाह ताला कुरान की फरमाई इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फाहिशा, कम खलक ची दा वाड़ी ची फहश माहौल पर मुसलमानों की जोड़ की कनारे न दी का जना दी फिल्लज़ीना आमनू पर मुमिनानु की लहुम अज़ाबुन अलीम फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाह पर दुनिया की बम दर्दनाक अज़ाब और कम आखिरत किम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह इज्जत दे मानी खबर यम पर मुआशरा पर हुक्म बांधी तसनेस खबर। यूरोप और द 8 मार्च पर बुनियाद बांधी जमुश पर इस्लाम जमुश नवेल सा हो, लेकिन जमुश पर इस्लामी शाइरों बांधी जमुश पर रसूलुल्लाह बांधी जमुश साहबों बांधी तौहीन की लाजिमी हर सूरत की अगर हकीकत से पर्दा पोर्ता को दे हकीकत बवाज़िह को दादा अंग्रेजानो मफकूरा द चिन्नन मुसलमानों ते और की दादा इस्लाम बेजार और द दीन से बेजार खल्गु मफकूरा द चे द जनानु आजादी गवाड़े कम आजादी गवाड़े कम आजादी कम इज्जत कम वकार इस्लाम ता जनानी तौर कड़ी दी द दुनिया पर यू कानून की हम नस्त